یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله یو ډېر عظیمه ګناه مې کړې ده، اوس توبه وباسم معاف بشم. څومره ګناه دې کړې؟ ویجی ډېره لویه ده. وې د دې ځمکې عمره ده؟ ویجی دین هم لویه ده. د اسمانونو عمره ده؟ وې دین هم لویه ده. وې د خدای د رحمت عمره ده؟ وې نه د هغې په مخ کې بیا هیڅ شی نه. وې خبره کوه. وې زما 10 زامنو او 11 میلیونه وي. وګرځېدمه زامنو له چا لور نه راکوله. ډېر تلاش مې وکړه خو چا لور نه راکوله. نو د ډېرې غصې نه رالمه او 10 زامنو ته مې خپلې 10 لوڼه په نکاح کړه، یعنی خور مې رور ته په نکاح کړه. یوه لور مې چې پاتې شوه نو ښځه مې بوډۍ وه، هغه مې ځان ته په نکاح کړه. دا ګناه مې کړې ده. اوس معافي غواړم، توبه وباسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو، فوراً دا آیات راغی: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے پیغمبرہ تو آیا دغه سړی ته اسرفوا علی انفسهم چې تاسو په خپل ځان زیاته کړی دی، ظلم دې کړی. نو چې دا دومره عظیم زیاته او ظلم تا کړی دی نو لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه منه امیده کېږه. دا دومره عظیم زیاته او ظلم چې تا کړی دی نو دا الله د رحمت نه منه امیده کېږه. ولی؟ دا الله شان دا دی ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناهونه سړی ته معاف کی. ځکه انه هو الغفور الرحیم، ځکه بخونکې او رحم کوونکی. پیغمبر ورته مبارکي ورکړه او ورته وی چې لونه او زامن دې جدا کا او الله دا دومره عظیمه ګناه هر څه درته معاف کړه. تاسو خیال راکړئ، الله په قرآن کې دا سبق ورکړي چې دومره عظیم جرم او عظیمه ګناه چا کړی وي او په خپلو بدو پیمانه شي نو د هغې دپاره مستقل حکم راشي چې پروا مه کوه، زما کار دا دی چې تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے، تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے. تب غلطی کیا اس میں در معافی کو. زما عزیزان قرآن کریم کے بلزے کے راضی انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. یو سړی په غلطای باندې ګناه چې سړی کوي یقیني په غلطای، هغه وخت کې نادانی بیوقوفی عقل کار نه. یعملون السوء بجهالة فناپوهی او ګناه وکړه، ثم يتوبون من قریب او بیا توبه وباس. نو الله فرمایي فاولئک یتوب الله علیه، الله د توبه قبول کړه. د دین او چت بل قانون دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګناه چې ما کړی و آیا دا داغ برابان دی وی د ګناو که بالکل بصفاش. پیغمبر وی التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه استون کې د ګنا نه داسې دی چې دا اډو چری کړي نه. بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګنا نه داسې شي کيوم ولدته امه،
لکه نن چې د موره پیدا کړ. تاسو خیال را عرض مې داو د مسلم شریف یو روایت چې قیامت کې به یو جهنمی الله معاف کی او جهنم نه به بار رو بس په دې غاړه به پروتي چې په غاړه پروتي نو د به جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دی اور نه مې وباسنو نور څه نه غواړم. دا الله دې رحمت ته وګوره، داغه دې شان ته وګوره، داغه دې کریمانه خصلت ته وګوره. یا الله دې جهنم نه مې وباسنو نور څه به نه غواړم. وی بیا بم ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي دا خلق په تیریږي را تیریږي وې دا جهنمی دی. د بیا خدای ته وی چې یا الله دې جهنم غاړه نه مې لګلري کا دا خلق تومت راکې چې دا دوزخی دی. ملائکو ته وی لري یو صحیح لګ چې لري یو سی سات پس چوغوري د جنت دروازه به ورته ښکارش. دیو بیا خدای ته وی چې یا الله کدی دروازې سره د کین علماء نو بیا نور څه نه وای. الله ورته وی زیا دروازې سره کین چې دروازې سره کینې چې بیا څه وخت تیر شي بیا به دی وی چې یا الله کدی دروازه کې لګ دننه کین استم نو بیا بغاګ نه کوي. الله وی زئی دننه کین ته خو انسان ته وای داسې انسان دروازه کې کینه خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وای چې یا الله کله دننه لار شم نو ستا رحمت کې به څه کم راشي. نو الله به په دغه وخت کې ور سره څه خاص انداز باندې وای چې الله بنده ارزلې وې چې دا وشي بیا به څه نه ویم دا وشي بیا به څه نه ویم. ذا ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده. زدن لارشا او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي جوړ. تاسو خیال را عزیزانو عرض مې داو چې الله دا کریمانه خاصیت چې ده دا چا خودلې ده دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وایي چاته چې گویا کې حدیث. په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچو لیونی به دمول تعویذونه به خلق تکول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشهور و چې نعوذ بالله دام لیونه دی. دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوره اجازه ده نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ نا دمګره د پسې ګرځیدل چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچو. د خدای شانو اتفاقی اورز رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخاوره چې په مخه ورغه نو دمګره ورته وای چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلې دي چې دا لیونه ده نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ادمګره ورته چې ها ته بیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای ادمګری عمره وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دې په خدای قسم ما دنیا لیدلې ده دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي
ما د لیونی د خولې نه داسې کلمات نه دي اورېدلي. دا کلمات یا د خدای کېدی شي او یا د خدای د پیغمبر کېدی شي. دا غرنګو چې بلال پر جناب محمد رسول الله څه وخت کې مین شو، د چې د چا غلامو هغه وتړلو، وی تړلو لاسونه خپې او قبله ته شاکړه او نور خاطه ته ولا مخ کو. ول دې خو یې مخ کوي، دې بیا مونږ کوي داسې مخ. نو پاغا تړلی ځان به ځان زور کو او رخ به داسې واړولو او نیت به او تړلل به خدای ته پوهېږي چې نور څه نشم کولی. خپو کې ولا پړی واچولو د مکی په دا ګرمو شګو یې راښکو چې د ملا غوښې په شګو پورې پاتې شو. ول توبه وباسي د محمد عربي نه، هغه به لار شي نه مې توبه ده، لیکن د محمد رسول الله نه مې دې توبه نه. خزه ده غالبا ماریا قبطیه نامه ہے، په پیغمبر مې نشوي دا مېړه راونی و چې توبه وباسه. غیر په خدای قسم کا توبه وباسه. نیزه راواغسته او په نیزوې په دې شرمګاه کې واله ټولې کلمې ولا زیره زره کړې په نیزو باندې، هم داغې نه مړم شوه. په ځنکدن کې هم چغې والې چې د شان رسول نه مې دې توبه نه. خزه وه. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې ما نه به تپوس کې او ډېر اوږد عمر راکړه. ویلې خدای د اس په ملا لاس کې ده چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته راله نو د ویښته په سر به 1 کال عمر درکو. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلی که نی؟ اوس چې بار لاړ شئ چرته وګورئ د لاس لاندې لکونه ویښته راځي، لکونه ویښته. نو الله ته وفرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله که دام خلاص شي بیا ویل بیا به دې مړ کوم. ویل لکونه کاله چې تیر شي بیا به مې مړ کې. ویل زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كل من عليها فان. اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فنا شي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. دا سی وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي، نور بار څه فنا شي. امام مسلم رحمت الله علیه یو ډېر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی و هغه یو کم 100 قتل کړي او یو کم 100 قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسم، خو چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخ ته ورغلې دی ورته حضرت زخو یو کم 100 قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم. شیخ ته بنده کړی دا ورته ظالم استا توبه کم ځای کې قبلی ورکشه مخنه می پناشه. دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سره کبا. شیخ نے دا سټو والو مړ کو پلار روان دي نو بیا وسړ کې وای چې یا الله
دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلي دي نیکان او بزرگان اغي ته السلام علیک وعلیک کړه دیو دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما سل قتل کړي یو مې وسو او اوس مې دا نیت ته چې زه توبه وباس اغي ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي هغه بزرګانو چې دې سړی ورته وایي چې اوس مې اراده د توبه وکړه ویل هغه مخامخ د نیکانو کله دی دې تور شو پاک خلق پکې اوسېږي ولته توبه وباسي خدای به قبول کړي چې دې روان شو لار کې ول مرګ راغی سات قبض ساچته وطن د سینه دغه نیکانو د کلی طرف تکړه چې خدای ته په پوهې چې ما خو اراده د توبه کړې و اوس مخ کې ته پوهېږه استا کار چې ساته وته د رحمت او د غضب ملائکی ولراله د غضب ملائکو وی چې روح وروسي جین تا سل قتل کړي د رحمت ملائکو وی د اراده د توبه کړې و مونږه روح علیین ته ورو د دوه قسمه ملائکو په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منس کې چې جګړه مکوای دا سره وګورئ چې د کم ځای نه را روان دي ا د قتلونو ځای ترغه ځام لار ناپ کوي او چې کم ځای ته روان دي تر دغه ځام لار ناپ کوي کله نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملائکې دی یوسي او کله قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملائکې دی یوسي ملائکو ناپ شروع کو او الله دا نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کله را نږدې کړو چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د نیک رحمت ملائکو غټلا او د غضب ملائکو بیللا روح هغه واغستو علیین ته خالی په اراده د توبه با لیکن چې صداقت سره وي پرشتیا سره وي حدیث کې راځي یو سړیو چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما اوس وځوي او ایرمه په هوا کې باج کوي په قبر کې می چخخ نه کوي زامنو ورته ولی ویل بچو ما خدای له سکړی نه دي نو چې قبر کې ور پیښ شمه نو ور تخم بچ چې ځان په اخلاص کم د دې وجنه چې خدای ته پیښ نشم چې مرشو زامنو یو سوځولو او یره په هوا کې باج کړنو خدای خو په دې قادر دی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابع جوړولې نشي جوړه کا ځان ته پیش کړ چې دا وصیت ته ولي کړو د سوځولو ول خدای ته ملیدنه چې درته پیش کوم او ځان خلاص کوم الله ورته ز چې تمانه دومره یری دې ما وبخلې نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي پزړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخله سره موسی علیہ السلام خدای پاک ته وې چې دا خپل انصاف ته ما ته وخایا چې ته څنګه انصاف کې و انصاف زما ګوره وې چاو و ورشه د پلانې چینه په غاړه کې نه چینه پیژنې چشمه